یزید سما نه لګي ویلې بیبیان یې قیدی کړي ما یزید سره نه لګي غویلې اهل بیت شهید کړي اهل بیت سے ظلم و زیاته کړي اهل بیت اسیر کړي اهل بیت د پاره درد دل جوړ کړي اهل بیت جړولې دي خوندا خبره دی کا زید وجنا نه منم اهل بیت وجنا حسین ورسکینا دی او حسین ورسکینا دی وجنا نه دی چې یزید ته ما معنی نه د حسین کینه معیار یو څه دی اور د ما د یزید سره کینه معیار خبره ته بلغون دي سوچ کو دوستانو د 2 منټه تاسو ما سره امانت ده زب کوشش کون سے دی کې خیانت ونشي ما یزید سکینا حسین هم یزید سکینا خود ما د کینه معیار یو څه دی اور د حسین یزید سره د کینه معیار بل څه دی حسین بل څه وجنه یزید سره کینا دی مولا څه وجنه کینا دی علماء تاسو ته بیان کړي ز شارټ کټ وزم خپل مطلب ته ځانو باسم یزید شارب الخمر دی یزید یو شرابی دی یزید یو بدعمل دی یزید د جایز و ناجایز کون کے اور د ناجایز و جایز کون کے دے حسین سوجنہ کینا دے تو چونکہ غد خدای دیخمان دے توجہ ماتا دوستانو غد بدعمالا دے غد معاشرون نابودون کے دے ام آغا حسین سنننا 61 ہجری کے موجود کو یزید سره کومو کارونو واجنه کیناوا ام آغا حسین کا نن ماو تمانس کې موجود وی د دې زمانه آغا کسان څه د یزید کردار ورکه موجود دی آیا حسین بغو سره کینا وی کنه بی وی امین سره ویو وی بو و الا کنه وی یزید سره خو کینا وی خودی زمانے کے امغو کارو کون کی والا سے کینا نوی دا بدتا نظیر کے امام کی دیشی خو امام دس نوی امام عادل وی کا پردی اوڑ کی کے تاتا یو غلط کار غلط مئیگی پکار دے خپل زوی کے دن سکلا غا کار موجود وی پکار دے غا تاتا غلط خو بیا ولی خونه وسوي ځوانانو ورونو له خونته به ماته 2 منټه راکو کچېره پرده اوړ کې سیګریټ څکي او هو ډیرا کاټا غونه کوي اور کا خپل زوی تورا دانا وای خیر دې کټا خبره خو نه دي کا خو څنوي 4 سینوي د زړه تار سینوي اند سي دی او خدای ټول کورونا د زړه تار سوالا نه وساتلې کا دا جاهلانو جمله ده دا دوستانو کوم کس دا کار کوي دا جمله کوي صرف د سړی خلی باندونه د پاره اما حقیقت دا ده ست امغه کاستویا ست یې س 4 سینوي د زړه تار سینوي لغونته دعا وکړو خدای د دې کور کې یو بل زړه تار سوالا پیدا وکي درته به एकदम یې نه سمایا کاو به درته څنګه زدی قوم خپل زوی باندې راضی کېګم نه اندینا پاته لاګی چې دا شیخ نه دی باد کار باد دی دوستانو زدی قوم باد دی دا خبره دی زدی قوم ز غلط یم دا ما کوم څه غلط کار ته ویم څه دا کار دی دا غلط کار دی یزید کوم صفاتونه ورکی دي ز قدم په قدم غواړم څه احتیاط سره یو مطلب ته ورنوزم خو کتا سما سارا وو یزید کوم صفاتونه ورکی دي بیگا مولا امام حسین غو صفاتونو واجنا غو کارونو واجنا غو کردار واجنا غو عقیده واجنا غو نظریه واجنا حسین هغه سره نه لګیدلا نن د ما یزید سره لګي مخبل یو نظریه ده مخبل یو معیار ده خو ما د پاره پکار دي چې معیار د ما نوي معیار د حسین وی توجه ما ته نه دغه متمونو کې مڅز دا کون کی دي دغه متمونه صرف
یا حسین شاه حسین د پاره نه دي دی ماتمونو کې مسیر د حسین یاد کو دی ماتمونو کې معیار د حسین یاد کو څه مولا چا سره لاګي څه دو جن دی لاګي اور کا مولا چا سره نه لاګي نو څه وجه نه دی نه لاګي د کربلا میدان دی اغیانو مصیبت بیان کړي زه مصیبت عنوان سره نه یم واقعا زه د ډیر خجالت کوم آغا صاحب ناس دی عالم بزرګوار دی دیو د پاره دا وخت اسید ما زیا کوم دیو د پاره کني دا شه د آغا صاحب شاهزاده علی اکبر جان مولا امام حسین علیه السلام څخه کله د مولا راغلو د علی اکبر جان سارتا فوضع خده على خده حسین لګیاش په خپل کالی د علی اکبر په کالو چیخ للې درې وایا ام هغه حسین بیا څه کله رسی یو غلام تا د تور حبشي غلام تا د کربلا میدان کې مولا رسی دغه غلام سار خپل قوت کې چیګلی اور بیا لګیا کی خپل د امامت اوخ یو نډا کې کالی دغه غلام په کالو چیګلی کومې کالی د علی اکبر په کالو چیخ للې ام هغه کالی د خپل غلام په کالو چیخ لې ویلې حسین سره کوم معیار دی هغه معیار په مطابق کا زوی وینځه پيو هغه معیار باندې کا یو غلام وی هم هغه ور سره کوي موت ازره غواړي حسین ابن علی د موت اثار تراشي موت ازره غواړي د زنکدان حالات کې د مولا قوت کې د موت اثار چیخ للی شي ویلې حسین د اغ غلام سار قوت کې چې ګدي خپل کاله د اغ په کالو چې ګدي ویلې ځکه چې د اغ غلام فکر علی اکبر دی د اغه نظریه علی اکبر دی کوم فکر باندې کوم لیار باندې کوم مسیر باندې علی اکبر روان دی انغه باندې دا غلام روان دی